خبره داسې ده چې د عالم پر ژوند باندې د تاریخ له لارې موږ وژغوري. دوی څنګه ژوند پیل کړی دی، له یوه ځای څخه بل ځای ته تللي دي، بیا یې د تهذیب، تمدن، د ثقافت رنګونه ښایسته سوي دي. دا هم شأنه غواړي. دوی ځینې توري استعمال کړي دي، ځینې رواجونه یې نظام کړي دي، ځینې رسمونو باندې عمل درآمد کړی دي. دا ډېر شأنه غواړي. دا له موږ څخه 4000 کاله مخکې خبرې دي. له 4000 څخه بیا مخکې 2000 پورې دا خبرې کېږي. یعنې 2000 کاله 10,000 کاله مخکې انسانانو څه ژوند دوی د عالمو د دغو چې کومې ریښې وې، بیا چې د دوی په اجتماعي ژوند کې کوم بدلون راغی، بیا دوی کوم خانداني نظام کوي، کوم د زراعت نظام کوي، کوم کاروبار نظام کوي. دا ډېر فرق کوي. په تاریخ کې ماته دا خبره راغلې چې دلته سړی زموږ سره له موږ سره دا شی نشته. یعنې فرض کړه زما او ستا نیکهګانو لمونځونه څنګه خرڅول، زما او ستا نیکهګانو کلي څنګه کولې، زما او ستا نیکهګانو پخوانی ژوند پر چیش تېرولی. دلته سړی نه اداره کېږي. هغه په اردو کښې وایي ګنجلک، نه سمېدونکی، سره شنل سوی ډېر غټ دا هم نه لري. دومره صفا لارې، دومره ښایسته لارې چې یو ګنجلک پورې موږ استعمالوو، هغه نه سمېږي. صفا اجتماعي نظام دی. نو د عالم خاصیت دا و چې دوی د باختر سیمه بختیان یا د هندوکش د سیمې څخه د شمال او جنوب خواته ځي. دا څنګه ځي؟ اوله لاره دا ده چې دوی تهذیبي مجبوریات وي. یعنې یو خانداني مجبوري راغله، کور غټ شو، ابادي ډېره شوه، بیا موسم داسې جوړ شو چې خوند نه کوي. فرض کړه یخ شوي، ګرمي راځي، ګرمي شوه، یخ راځي. دا یې بله لاره. بل داسې شو چې کورونه غټ شو، د دوی ګزاره تنګه شوه، په شنې کورونو کې سره وویشل شو. نو چې سړی د کوره غټ کوره جلا شي، شی بیا د خپله مرضي دلته اوسه هلته اوسه لاغه کوره ووځي. نو دا وایي ځینې وایي د شمال خواته کډه شو، ځینې بیا د هندوکش و جنوب خواته ولاړل. دغه د سیند سیمې چې دي دا د دوی د جنوب خوا د اباسین سیمې ځینې و دا خواته ولاړل، او ځینې د بخت او د شمال په خوا کې دا بختیان چې ماته ته وایي پښتو دا نه شی په پیلالوژي ډول دا د هغه وجې څخه دوی د دغو نومونو څخه د آریاناویجه سیمه وه، په دا کې دوی تهذیبونه پیل کړي وو، ژوند یې پیل کړی وو. له دغه څخه شاوخوا د بخت و سیمې ته یا بختي ته ورسېږي. دا د خپل ژوند کوي، بېلابېل سورسز د ځان کوي. د څېړونکو نظر دا دی چې انسانانو د دغه زمانې ځینې تختې، ځینې بوتان، ځینې نقشونه، ځینې لوښي اوبه به چشي چې وربغه د کار نو یو پیاله ورته جوړه کوي. پیاله به د خټې وي، بیا خټه پراته وي، اوبه یې خرابوي، نن پخه کړې ده په اور. نو منګی ځینې جوړ شوی، کوزه ځینې جوړه شوې، ګډوه ځینې جوړه شوې. پوه یاست پیاله څنګه وي؟ تاسو لیدلې؟ بیا د پیالې خښ به څنګه وي؟ پخواني تختې کتاب څنګه به په خټه کې پیلې وکړه، بیا بیا دې په خټه دا به د دوی د کتاب شکل ورکړو. دا داسې سوکه په مخه راځي. دوی د ژوند د تخت تېرولو لپاره د اوبو د شوم ذخیره واخله چې اول جز د انسان د بقا چې اوبه نه ژوند نشته. نو دوی به اوبو ته لوښي خامخا جوړ کړي. بیا د اوبو د لوښي سره تجربه وشوه چې یاره اوبه په خټه کې جوړ کړي، څوک واچوي بیا ماته شي. نو بیا چوک ته وایي لږه کلکه خټه کلکه اوبه په چشي پورته بیا ورزولي. ولې سوکه تهذیبونه څنګه راځي، ښایست څنګه راځي. بیا دا سړی په ماره کې اوسېدي، دا سړی په غره کې دننه یو کړی چلی وي، په هغه کې اوسېږي، سوکه کړی تلوږي، پراخوي، باد تلوږي، پراخوي، سیمه پراخوي. بیا دغې خونې دي، تاسو کورونه وګورئ څنګه خونې کې جوړ اوس په ډېر ښه ډول په یوټیوب کې سرچ کولی شئ. تاسو وګورئ چې موږ ته پخواني کورونه راښکاره. نو د عالمو د ژوند دغه ریښه د بخت څخه د شمالي هندوکش د جنوب خواته د اباسین پر غاړه لا باختر
دا مطلب نو دوی دا کار پیلوي بیا څوکه څوکه په دې کې ښایسته راولي بیا وخت نور چې پیاله یې حساب کړو چې پیاله کله کوي بیا پیاله کله سونام پرې کړي کله په سوی کله بیا بدلون راځي ستاسې راسي پیاله ته یې خوند بل ورکړه موږ به ګچ وکړی بیا بې ګچ وکړی بیا بې نور ښایسته کړی بیا بې ګچ به چشمه کړی کنډول بیا پیدا کړي له کنډولو څخه بیا پیاله نوره کلکه کړي بیا بیا کنډول ته ور وکړی بیا بیا هغه مخ کړي بیا بیا هغه په پیاله کې وکړي پیاله به شوی سي ګچ راکړي اخیسته دا وایي ځان ښه اوس دا خبرې موږ سره کوو دا موږ ته شیان په لاس راغلي څلور پنځه زره کال مخکې چې وکړو کیندنې غونډۍ ځلانده شوي دا شیان وشي دا ګډې پکښې دي دا وزې پکښې دي دا منګې پکښې دي دا بوتان پکښې دي غوايي پکښې دي سرې د غوايي پښې د سړي پښې د غوايي سرې د سړي دا چې بوتان پیدا شوي د سمرقند سیمه د په 1901 سره وشوه اوس یې سل کاله تقریبا زمانه کېږي 14 کاله یا 15 کاله د سمرقند د روس خلک راولاړ شو دا د تلویزیون ته وایي په دې کې کیندنې وکړي نو دوی ته بت په لاس راغله د بت ته لاندې ویل دي سر یې د پاچا سر یې د سړي ښې یې څلور دي سر یې د انسان مخ یې د انسان نو دا د پایه په شکل کې دوی دغه سړی او نو د روسي علماو رایه دا وه چې دا ګوبت دی ګوبت دی ګوغ نو ورته بد معنا وایي دوی پخوا په هغه زمانه کې له هر توري سره ګټولی خاوند دی د غاړو خاوند د غاړو د غواو مالک ګوبت اوس نو دوی وایي د هغه باچاو چې د شپږو باچاو ګوبت بلل کېدی دا د هغه دا د غواو کنسپټ وګورئ یعنې غواوې به ډېرې وي غلې به ډېرې وي موړ به وي سرمایه به یې ډېره وي سرمایه به بده ده خبره سم شوه دا ښه دا سړی د دغو خلکو مصر وایي نو دا دوی چې کوم کنسپټ راخیستی دي څومره ښایسته خلک یعنې د سړي په سر پورې پښې د غوایي لاندې دي ګوبت کې دا په یو کال څلوېښت کې پیدا شوي دي د نوي مصر او د روس عالمان ګوبت شاه وایي دا د دغه سړي یو شکل دی هغه په هغه زمانه چې دوی جوړ کړی اوس نو د ګو په کلمه باندې موږ وزارت صاحب وایي دا خو ښکاره خبره ده چې ګو هر سړی پسې د غوا ته وایي او پت چې دی دا یو داسې کلمه ده وایي دوی به د نومانو په پای کې راځي او بیا به د نومانو سره شمېرونه والا خاوند مالک دا به ورته ویلي نو دوی وایي د دغه خلکو د ګوتره پاتې د غواو ځای نه دغه ټولې وتلی دي وسپاتی نه دغه ځای وتلی دي بیا دا پاتی وسپت بد توری وتلی دي لکه زموږ په توري کې چې اوس هم یو کار شته سیبت ورته وایي کېدای شي دا د سیبت معنا هم نه وي دا پخوانی سیبت یعنې د پتلې شی بیا بد شوی کېدای شي وروسته کلي ځایونو چې د بت په عبادت کوي د بتانو نه جوړی د بت نوم ورکړی کېدای شي بت پخوا پت وي ګورئ دا د ذکر ریښې معلوموي نو دا باندې دومره په څېړنه پکار ده چې بت پت دی او که پت جلا او بت جلا دا ریښې دا دوی ته ځان کړي دي دا د روسي علماو په دې باندې باقاعده اتفاق دی چې دا دغه د شپږو باچاوو د دغه عالم په سیمې په دغه باختر کې باقاعده د دوی تمدني ژوندون وایي دوی باقاعده ښایسته خلک ول په کورنۍ کې باچاهي روانه وه بیا به د هغه زوی په سر کښېنستی بیا به د هغه زوی کښېنستی بیا یې باقاعده عزت او احترام ورته درلودی بیا یې باقاعده د دوی د یو بل د پیروکاري ورته وایي دغه سیستم یې چلاوی په دې کې خانداني نظام وي کورنۍ وه یعنې کهول وي واده وي رسومات وي دا ګډ روان اوس نو په دغه وینا باندې د دوی ځینې توري داسې توري دي چې اول وارې سړی وشي نو دا د انسانانو له هغه اثارو سره ښکاره کېږي چې نن پښتانه کوچیان ډېر خلک مالداري کوي غوايه اوښان رمې زموږ خلک چې مال ورته وایي مال پیای ژوند به کوي دا ډېر ښایسته رنګ دی دا ډېر پخوانی دی او دا د انسانانو د خوراک د څښاک د ژوند د کولو ګورئ چې ستا راپه لرګۍ بدل وي ماسته بدل وي او غوړي بدل وي داسې غوړي کوچ بدل وي شړومبی بدل وي څو چې شیان لري دغه پیدا کېږي او غوښه بدل وي زمین بدل هم دود وي او په ګرمۍ کې
د غوښه په کار اوس مېلمانه وکړه دا ډېر آبادي وشول کړي دا شی دا ګډ په دغه خلکو کې موجودو د عالمو په دغه ژوند کې دوی دا ژوند څنګه تېروي د دوی د پاچاهۍ نظام همدغه رنګه دوی بل فالو کړی که سړی ورته وګوري نو زموږ وزارت صاحب وایي چې په افغانستان کې د یارسو کسانو څخه دغه پاچا چې د هغوی ګوپت یا ګوپت شاه ورته وایي دا په دغه سیمه کې د ده دغه رنګ چې دی دا د بل د دا وګورل شوی بل چا نشي پیدا کړی نه دی روسیه هم پیدا کړی او روسیه هم دغه زړو شیانو چې وایي هغو ته هم کوي او هغو دا تجزیه کړې ده چې دا پایډ سره د پایډ سره سره د سړي دا یو کنسپټ دی یو فکر دی چې هغه د ویو د بلې باچا سره هغه پراڼه سره کله کله ویو کوي پسونه دي د وایي دي د مالدارۍ دي د شپاړه شپې کې په خپلو سیمو کې بیا بېلابېلو سیمو ته دوی ځي او دغه ژوند پیلوي د دجله او فرات په سیمه چې کومې آبادي پخواني پیدا سوي دي شپږ زره کاله اووه زره کاله ځلې زما استاد د عالمو په باختر کې دغه رنګ ګورې زه تاسو ته کله وایم چې تر اوسه پورې پنځه زره کاله سوی لرو چې د دنیا زاړه تیزابونه خلکو پیدا کړي دي بس دا اوس ټول کارونه کېږي زموږ په سیمه یعنې په دجله او په فرات کې هلته چې کوم اثار دي د زړو انسانانو دلته به یعنی باختر ټول زوړني چې دا مسیح سره کتلی سي د ده نقشونه د ده د غرونو لیکونه د ده په وجود کې پیدا سوي بوتان او سکې د هغې زمانې دا هغه زمانې ته رسېږي د دې دا مطلب شو چې هلته مې یو تمدن پیل شوی هلته مې یو تمدن پیل شوی دا چې د یورپ په خوا کې به دا خو ډېر ځایونه مې ناست نه هلته مې یو تمدن پیل شوی په دا وسط ایشیا چې ورته وایي په دې کې یو تمدن په دې کې نبیان راتلل د هغو اثار نه موجود دي په مصر کې دا د څو شیانو څلور زره کاله پنځه زره کاله پراته دي دا سړي یې دا نه ختم کړي مصابیحونه یې ولي فرعونان یې ګډوډ کړي هغه ورسره پراته د دې څه مطلب دی چې دا د انسانانو د تهذیب چې کوم زوړ رنګ دی دلته زموږ په سیمه کې چې کوم کار ژوند کوي نو د دغو شکلونه نه د دې دا مطلب دی چې انسان چیرې ژوند کړی دی چیرې اوسېدلی دی چیرې ژوند آثار شته هغه یې په ښایسته انداز باندې روان کړي اوس نو که د دې لپاره سړی دا وګوري چې دا سیمې ډېرې آبادې وې له 1900 څخه تر 2000 قبل مسیح خبرې دي 2040 سره روان دی 2000 نور واچولی 4000 سره دا وایي چې هغه لږ زمانه یې سره ده چې هغه لږ وخت یې سره دی 4000 کاله ځکه چې لوښي معمول یو لوښي یو مکۍ پر سوی دي تېر ما خو اوس یې ګوره چې دا څه وخت پر سوی سوی زمانه یې سره د باچي ډول د باچي هر شی چې هغه ته معلومولی شي نو د دغو خلکو د تمدن دغه لاره دغه سبکونه چې دوی ژوند کاوه موږ په کلکه ویلی شو چې عالم د ښه ژوند لپاره کړي کړي دي یوه چې ډېر سوي دي کورونه یې غټ سوي دي کړي کړي دي دوه د دوی د قوم د قبیلې د کورنۍ مشر معلوم وي درې نن هم شته نن هم ډېر خلک په پښتنو کې دننه یعنې د یو د کور مشر یو د کلي مشر یو د ګډ قوم د یوې پښې مشر شته که نه شته دا اوس روان نو دا پخوا دغه بیا دغه پخواني کې سلطنتي نظام وي باچا یعنې پلار یې باچا دی زوی باچا لمسی باچا دا روان او د خلکو دا ځای د انتشار دا ځاني ګټې او څوک تابعدي کول دا سوچ یې داسې کوئ بس په هغه لاره چلېدل په هغه لاره روان څه داسې تضاد یې هم نه دي پیدا کړی چې به کله د دوی دا اجتماعي ژوند ته تاوان ورسېدلی بیا به جګړې پېښېدلې بیا هغه د رنګین سرودونه دي چې هغو راوړي دي چې دلته د فلاني باچا نه دی د اساسات جنګ وسوي لس قبیلې سره راغلي بیا د دغه باچا سره جنګ کړی دي دا د باچا حماس پوښتنو د قبیلې په اړه ورته ویلي چې دوی برای موندلی دي او باچا سره مرسته نه سوې مخالفین سره سوې نو بیا پښتانه بریالي سوي دا بیا د دوی څه نه کېدل چې د دوی په ژوند ته به و یو مفاداتو ته به چا د مخالف لخوا تاوان رسوي اوس نو دا ژوند یې سوی دی کور دی خانداني نظام دی په دې وجه راوستی خانداني نظام یې څنګه پیلاوي بیا یې د زراعت کرنې دي یعنې دا مثلا یو څوک هم نه وایي وزارت صاحب وایي موږ رانشولې چې د دوی ځکه لږ شوه ځکه خو نه ده لږ شوی سړي ډېر شو نو ما 5 ایکړه کرلې ده ستا 5 ایکړه لږ واخله ته نور وګرځې بل 5 ایکړه وکړه نور وګرځې دا پورې غځېده څنګه کېږي ما ځکه خو ونیول شم زه به وکړم هغه شته
زراعت او کرنې له لارې د مالدارۍ د څرمنو له لارې یو بل خوا ته تللي دلته باران نشته اوبه نشته واښه نشته نو زه په څو څه وکړم زه په غواوو په اسانو په خرو په ګردو څه وکړم نو کډه خو به کوم ته بېټه کړم دا د دوی د تمدن رګونه په بنیادي ضروریاتو پسې کړي کوي په بنیادي ضروریاتو پورې نښتي دي بیا چې دوی څومره ضرورت محسوس کړی دي د موسم مطابق د وخت مطابق هغه کله بیا تهذیبي اثار نظر کوي هغه کله بیا کورونه جوړ کړي دي هغه کله بیا باغونه راټول کړي دي پخوا به خلکو زموږ خلک مثلا سیاب ورته وایي په مځکه کې بیا کډای کوم شي سر بیا په پټ کړي بس یو لاره به ورکړې وه دا خونه وه دا کور زموږ خلک اوس هم سیاب ورته وایي سیبونه ښه د سیب زمانه بیا په سیب کې دننه د بازه جلا وي د خره به جلا وي د انسانانو به جلا وي ګوډي به جلا وي د لوبې کې شنې کوزې ورکې جلا د یو سبې ورته وایي په دغه کې دننه ځینې تورې ختم شو ځینې لفظونه راوړل ځکه چې اشای به بیا دا د ټکسان راوړل بیا خیمه بیا د خیمې څخه کلا بیا د کلا څخه اوس سوني بدل واخه ځای بنگلې سوي چاردیوالي سي کوم طرف ته راوځي بیا په هغه خونه سو بیا د زواج په اٹیچ باندې ګوره سوکا انسانانو چې څومره ضرورت محسوس کړی دي زوړ رنګ یې کړی دی د دې شي په طلب راغلی نو په خواني آیت څلور زره کال مخکې له وزره راپاتې تر څلور پورې هغه ته راغلی چې څومره د ضرورت ډېر دی څومره د کار ډېر دی څومره د په تمدن کې بدلون راځي هغه قدر دوی هم کړي کوي هم یې ژوند ځان کوي او دا نمونه نن هم شته نن هم زموږ خلک خراسان ته کوي بیا په خراسان کې چې یخ ډېر شي بیا ډېر زموږ ماله راځي په دغه بوري کې ډېر خلک شته بیا داماد ته کوي ګرم علاقو ته بیا چې هلته ډېر ګرمي شي بیا د دې خوا ته کوي راکوي نو په نن ورځ په 2040 کې هم د کډو سلسله شته هم د ښه ژوند دپاره د تګ راتګ شته کوچیان یې غټ حساب دی کوچیان کورونه نه لري کوچیان خپله ځایي آبادي نه لري هغه په یو بل سمغاړي وجه سره چې د دوی ژوند دغه رنګه روان او پخوا به بالغ د هغو کډې به کولې چې ټوټران اخیستي دي بس دا بدلون کې راغلی دي نور هېڅ نشته ژوند یې هغه رنګه روان نو د دې څه مطلب دی چې د کوچي سړي سره سړی خبره وکړي چې ته کډه څه وخت کوې دی به درته وایي چې موسم جوړ شوي زه ګرمې علاقې نه ځم چې ګرمه کې ګرمي ډېره شوه بیا سړې علاقې نه ځم کله چې واښه نه وي زه هغه سیمه پرېږدم اوبه نه وي عام قصه دا له تمدنو سره تړلې ده نو د انسان ژوند تهذیب ښایست د آیونو پخوانی